تر ټولو ښه شېبې چې موږ یې په ژوند کې تېروو هغه شېبې دي چې موږ خپل د کورنۍ سره یو، یعنې خپل د مېرمنې سره یو، د اولادو سره یو، د پلار سره یو، د مور سره یو. دا تر ټولو ښه لحظې دي. او تر دا بیا ښه پوهېږئ چې چیشت دي؟ تر دې هم ښه دا دی چې تاسو په دې باوري سئ چې پر یو چا باندې چې هغه زما د کورنۍ غړی هم نه ده، مخکې نه وه یا اوس ده، هغه که زما مېړه ده که مې مېرمن ده، زه څه رقم چې یم هغه رقم پر ګرانه یم. څه رقم چې مې خوی ده هغه خوی یې خوښ ده. څه رقم چې مې چهره ده هغه چهره یې خوښ ده. څه رقم چې مې اندام ده، څه رقم چې مې سین ده، هغه یې هر څه خوښ ده او زه زما سره مینه لري. دا بیا تر ټولو ښه ده. نو دا ډېر مهم دی په ژوند کې. او یوه اخري خبره ښځو ته مې هیله دا ده چې وایې وړي، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي، وایي تر ټولو ښه ښځې هغه هم دي چې دوی خپل د مېړه سره د جما په وخت کې تمایل ښکاره کړي، یعنې دوی علاقه ښکاره کړي. نو دا نارینه‌وو ته هم همداسې ده. کله چې تاسو جنسي اړیکې نیسئ نو بیا تاسو خپل د مېرمنې سره علاقه هم ښکاره کړئ، ښځې دې هم علاقه ښکاره کړي، نو بیا دا صحیح جنسي اړیکه ده او تاسو به دواړه طرفه به خوشحاله یاست. داسې مه کوئ چې لکه ایوان تنها د دخول مرحله اجرا کوئ او یا هم تاسو داسې کوئ چې یو بل سره مینه نه اظهاروئ لکه جنسي تېری. دا ډېر بد تاثیر پر تاسو باندې کوي. نو چې اسلام هم موږ ته داسې ویلي دي، روانشناسان هم دا راته وایي. نو راځئ یو بل سره مینه وکړو، یو بل ته ښه احساس ورکړو، یو بل ته دا ثابته کړو چې ما ته ارزښتناکه یې. خصوصا زموږ مېرمنې خو د جنسي اړیکو سره هېڅ علاقه نه لري، اصلا نه پوهېږي چې جنسي اړیکه څه ته وایي. نو زما هیله دا ده چې دا زما خبرې در ښځو پورې ورسوئ تر څو دوی هم د جنسي اړیکو سره تمایل یې ډېر سي او دوی وکولای سي صحیح جنسي اړیکه برقراره کړي، او هم به الله ځینې خوشحاله وي او هم به مېړه او هم به ژوند صحیح روان وي.